السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو کتونکو آرلیب ته ښه راغلاست. آرلیب تاسو د لیبارټري معایناتو ترڅنګ د طبي معلوماتو څخه هم خبروي. خوږو کتونکو په دې هیله چې د ویډیو تر اخیره را سره ملګرتیا وکړئ، ان شاء الله د تیر په څیر په دې ویډیو کې به هم یو ګټور معلومات تر تاسو پورې در ورسوم. ګرانو کتونکو زما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شریک کړئ چې تر ډیری خلکو پورې دا معلومات ورسیږي. راځم خپلې موضوع ته چې ما نن ټاکلې هغه د حبوباتو په اړه ده، یعنی لوبیا، دال، مټر او نخود. ګرانو کتونکو د دې حبوباتو ډیری خلک شوقین دي یا مثلا د دې خوړو لیواله وي او هر وخت غواړي چې دوی دا خواړه وخوري. ګلو کتونکو دا حبوبات چې کله موږ وخورو موږ د یو څه مشکلاتو سره مخ کیږو. دا مشکلات لکه د نس درد، په نس کې ګیس، د بد هضمي سره چې کوم موږ مخ کیږو دا دي. ګلو کتونکو دې حبوباتو کې د ریفینوس په نوم باندې قند وي او د زموږ چې کوم د معدې هاضمي سیستم ده په هغه کې د الفا ګلیکټوسیډیز په نوم انزایم د نشتون له وجې معده دا خواړه چې وي په صحیح معنا نه هضموي، نو له همدې وجې موږ د یادو ستونزو سره مخ کیږو. ګرانو کتونکو چې کله موږ د دې ستونزو سره مخ سو نو د دې خواړو څخه بیا موږ هغه ډول خوند نه اخلو لکه څنګه چې موږ باید ترې واخلو. نو ګرانو کتونکو که غواړئ چې تاسو د دې یادو ستونزو څخه خلاصون ومومئ یا دا ستونزې درته پیښې نشي او دا خواړه ښه په خوند وخورئ، نو باید تاسو دا یو څو نقطې په نظر کې وساتئ چې انشاءالله بیا به له داسې مشکلاتو سره نه مخ کیږئ. هغه دا ګلو کتونکو چې کله هم تاسو دا حبوبات پخوئ یا لوبیا مثلا پخوئ، نو په کومه ورځ مو چې پخوله باید د هغې ورځې مثلا کومه شپه چې تیریږي په هغه شپه باندې دا لوبیا چې ده په نیمو ګرمو اوبو کې واچوئ او بیا هغه شپه پوره په همدې اوبو کې پرېږدئ. کله مو چې سبا ته بیا د دې پخلی کوو نو تاسو به دا راواخلئ، په دې کې به یو څه چې باید ور اضافه کوي هغه د بیکینګ سوډا به ور اضافه کوي، نو له همدې سره به بیا انشاءالله تاسو د یادو ستونزو سره مخ نسئ. ګلو کتونکو دا هغه معلوماتو چې ما غوښتل تر تاسو پورې در ورسوم. خدای دې وکړي چې ستاسو به هم خوښ سوي وي او له نورو ملګرو سره به هم دا ویډیو شریکه کړئ چې ډیری خلک د دې معلوماتو څخه خبر شي. ګلو کتونکو چیرته هم چې یاست خدای مو خوشحاله لره، الله مو مل څه. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.